السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او ښه ژوند ولرئ. راځو درس ته. دا فعل ماضي معلوم ګردان دی تیره زمانه. تکلمه خبرې وکړې هغه یو سړي مذکر واحد غایب. تکلمه خبرې وکړې هغه یو سړي مذکر واحد غایب. تکلمه خبرې وکړې هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. تکلمه خبرې وکړې هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. تکلمو خبرې وکړې هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. تکلمت خبرې وکړې هغه یوه ښځه مونث واحد غایب. تکلمت خبرې وکړې هغه یوه ښځې مونث واحد غایب. تکلمتا خبرې وکړې هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. تکلمتا خبرې وکړې هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. تکلمنا خبرې وکړې هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. تکلمنا خبرې وکړې هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. دا درې صیغې د مونث غایب دپاره کاریږي. دا شپږ صیغې چې ما تاسو ته تکرار کړې: تکلمه، تکلما، تکلمو، تکلمت، تکلمتا، تکلمنا، دا د غایب دپاره کاریږي. درې د مذکر دپاره، درې د مونث دپاره. راځو مخاطب دپاره. تکلمت، تکلمتا خبرې وکړې تا یو سړي مذکر واحد مخاطب. تکلمتا خبرې وکړې تا یو سړي. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوه سړیو. تکلمتم خبرې وکړې تاسو ټولو سړیو. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوه سړیو مذکر اثنان مخاطب. او تکلمتم خبرې وکړې تاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب. تکلمتا، تکلمتما، تکلمتم، دا درې صیغې د مخاطب دپاره دي او مذکر وي باید، مونث نه وي باید. تکلمتې خبرې وکړې تا یوې ښځې مونث واحد مخاطب. تکلمتې خبرې وکړې تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبې. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوو ښځو مونث اثنتان مخاطبه. تکلمتما خبرې وکړې تاسو دوه ښځو. تکلمتن خبرې وکړې تاسو ټولو ښځو. تکلمتن خبرې وکړې تاسو ټولو ښځو. تکلمتې، تکلمتما، تکلمتن خبرې. دا درې صیغې د مخاطب مونث دپاره کاریږي. او نورې درې مو چې وویللې هغه د مذکر دپاره کاریږي. تکلمتو خبرې وکړې ما یو سړي یا ښځې. تکلمتو خبرې وکړې ما یو سړي یا ښځې. متکلم باید که متکلم واحد باید، که مونث او که مذکر پروا نه کوي. تکلمنا خبرې وکړې موږ ټولو سړیو یا ښځو. تکلمنا خبرې وکړې موږ ټولو سړیو یا ښځو. دا متکلم باید جمع وي. ډېر چې څونه وي بیا پروا نه لري. ضربه، ضربه وهل وکړل هغه یو سړي صیغه واحد مذکر غایب. ضربه وهل وکړل هغه یو سړي صیغه واحد مذکر غایب. ضربه وهل وکړل هغه دوه سړیو صیغه اثنان مذکر غایب. ضربه وهل وکړل هغه دوه سړیو صیغه اثنان مذکر غایب. ضربو وهل وکړل هغه ټولو سړیو صیغه جمع مذکر غایب. ضربو وهل وکړل هغه ټولو سړیو صیغه جمع مذکر غایب. دا درې صیغې د غایب دپاره کاریږي چې مذکر وي. ضربت وهل وکړه هغه یوه ښځې صیغه واحد مونث غایب. ضربت وهل وکړه هغه یوې ښځې صیغه واحد مونث غایب. ضربتا وهل وکړل هغه دوه ښځو صیغه اثنتان مونث غایب. ضربتا وهل وکړه هغه دوه ښځو صیغه اثنتان مونث غایب. ضربنا وهل وکړل هغه ټولو ښځو صیغه جمع مونث غایب. ضربنا وهل وکړل هغه ټولو ښځو. دا د ښځینه‌و دپاره کاریږي چې ډېر جمع وي. ضربت، ضربتا، ضربنا، دا درې صیغې د مونث دپاره کاریږي او غایب وي باید. ضربته وهل وکړل تا یو سړي، دا صیغه مخاطب مذکر دپاره یې موږ کارولی شو. ضربتما وهل وکړل تاسو دوه سړیو صیغه مذکر اثنان مخاطب. ضربتم وهل وکړل تاسو ټولو سړیو صیغه مذکر مخاطب جمع.
ضربت، ضربتما، ضربتم. دا درې صیغې د مذکر مخاطب دپاره کاریږي. ضربتې وهلو کړل تا یوې ښځې صیغه مونث واحد مخاطب. ضربتما وهلو کړل تاسو دوه ښځو صیغه مونث اثنتان مخاطب. ضربتما وهلو کړل تاسو دوه ښځو صیغه مونث اثنتان مخاطب. ضربتن وهلو کړل تاسو ټولو سړیو صیغه مذکر جمع مخاطب. ضربتې، ضربتما، ضربتن دا د مونث دپاره کارول کیږي چې مخاطب وي، یعنې موږ چې چا سره غږیږو هغه ته یې کاروی شو. ضربتو وهلو کړل ما یو سړي صیغه متکلم ده، مذکر او مونث یې کاروی شي. متکلم خبرو کوونکي ته ویل کیږي، یعنې کله چې څوک وایي یعنې دا کار ما کړی دی، مثلا وهلو کړل ما یو سړي یا ښځې. او هم یې ضربتو هم یې ښځې کاروی شي هم یې نر. ضربنا وهلو کړل موږ ټول سړیو یا ښځو صیغه متکلم مذکر او مونث یې کارولی شي. راځو فعله. فعله کړی و هغه یو سړي واحد مذکر غایب. فعله کړی و هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. فعلو کړی و هغه ټولو سړیو. فعله، فعلا، فعلو دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. فعلت کړی و هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. فعلت کړی و هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. فعلتا کړی و هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. فعلتا کړی و هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. فعلنا کړی و هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. فعلت، فعلتا، فعلنا دا د مونث جمع غایب دپاره کاریږي. فعلته کړی و تا یو سړي مذکر مخاطب واحد دپاره یې کاروی شو. فعلتما کړی و تاسو دوه سړیو مذکر اثنان مخاطب. فعلتم کړی و تاسو ټولو سړیو مذکر مخاطب جمع دپاره یې کاروی شو. فعلته، فعلتما، فعلتم دا درې صیغې د مخاطب دپاره کاروو، او چې مخاطب وي مذکر او مونث نه وي. فعلتې، فعلتما، فعلتن دا درې صیغې د ښځینهو دپاره کاروو شو. لکه مثال فعلتې کړی و تا یوې ښځې مونث واحد مخاطب. فعلتما کړی و تاسو دوه ښځو مونث اثنتان غایب. فعلتن کړی و تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطب. فعلتو کړی و ما یو سړي متکلم واحد مذکر او مونث. فعلنا کړی و موږ ټولو سړیو یا ښځو متکلم جمع مونث او مذکر. درسه درس ویل هغه یو سړي مذکر واحد غایب. درسه درس ویل هغه یو سړي مذکر واحد غایب. درسا درس ویل هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. درسو درس ویل هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. درسو درس ویل هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. درست درس ویل هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. درست درس ویل هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. درسته درس ویل هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. درسته درس ویل هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. درسنه درس ویل هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. درسنه درس ویل هغه ټولو ښځو مونث جمع غایب. درسته درس ویل تا یو سړي مذکر واحد مخاطب دپاره یې کاروو. درسته درس ویل تا یو سړي مذکر واحد مخاطب دپاره. درستما درس ویل تاسو دوه سړیو. درستما درس ویل تاسو دوه سړیو مذکر مخاطب اثنان. درستما درس ویل تاسو دوه سړیو. درستما درس ویل تاسو دوه سړیو. درستم درس ویل تاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب. درسته، درستما، درستم دا درې د مخاطب دپاره کاروو چې مذکر وي نه مونث وي. درستې درس ویل تا یوې ښځې مونث واحد مخاطب دپاره کاروو. درستما درس ویل تاسو دوه ښځو مونث اثنتان مخاطب دپاره. درستما درس ویل تاسو دوه ښځو مونث اثنتان مخاطب دپاره. درستن درس ویل تاسو ټولو سړیو. درستن وبخښئ درستو اشتباه شوم. درستن درس ویل تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطب. درستن درس ویل تاسو ټولو ښځو مونث جمع مخاطب. درستې، درستما، درستن دا درې صیغې د مونث دپاره کاریږي او مخاطب وي. درستو درس ویل ما یو سړي یا ښځې دا که مونث او مذکر وي چې په حال دی چې متکلم وي کارولی شي.
درستو درس ویل ما یو سړي یا ښځې متکلم مذکر او که مونث وي. درسنا درس ویل موږ ټولو سړیو یا ښځو. ناصاره کومک وکړو هغه یو سړي مذکر واحد غایب. ناصاره کومک وکړو هغه یو سړي مذکر واحد غایب. ناصاره کومک وکړو هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. ناصاره کومک وکړو هغه دوه سړیو مذکر اثنان غایب. ناصرو کومک وکړو هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. ناصرو کومک وکړو هغه ټولو سړیو مذکر جمع غایب. ناصرت کومک وکړو هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. ناصرت کومک وکړو هغه یوې ښځې مونث واحد غایب. ناصرتا کومک وکړو هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. ناصرتا کومک وکړو هغه دوه ښځو مونث اثنتان غایب. دا شپږ صیغې نصرنا کومک وکړو هغه ټولو ښځو. دا شپږ صیغې د غایب دپاره کاروو لکه نصره نصره نصرو. دا درې د مذکر دپاره نصرت نصرتا نصرنا. دا درې د مونث دپاره. نصرته کومک وکړو تا یو سړي مذکر واحد مخاطب. نصرته کومک وکړو تا یو سړي مذکر واحد مخاطب. نصرتما کومک وکړو تاسو دوه سړیو مذکر مخاطب اثنان. نصرتما کومک وکړو تاسو دوه سړیو مذکر مخاطب اثنان. نصرتم کومک وکړو تاسو ټولو سړیو مذکر جمع مخاطب. نصرته نصرتما نصرتم دا د مخاطب دپاره کاریږي چې مخاطب مذکر وي نه مونث وي، باید مذکر وي. نصرتې کومک وکړو تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه. نصرتې کومک وکړو تا یوې ښځې مونث واحد مخاطبه. نصرتما کومک وکړو تاسو دوه ښځو مونث اثنتان مخاطبه. نصرتما کومک وکړو تاسو دوه ښځو مونث اثنتان مخاطبه. نصرتن کومک وکړو تاسو ټولو ښځو. نصرتن کومک وکړو تاسو ټولو ښځو. نصرتې نصرتما نصرتن دا درې صیغې د مخاطب دپاره کاریږي چې مونث وي. نصرتو کومک وکړو ما یو سړي یا ښځې. نصرتو کومک وکړو ما یو سړي یا ښځې متکلم مونث او که مذکر وي کارولی شي. نصرنا کومک وکړو مونږه سړیو یا ښځو. نصرنا کومک وکړو مونږه سړیو یا ښځو متکلم وي باید مذکر او مونث دواړه یې کاروی شي، هم مذکر کاروی شي هم مونث. دخله داخل شوی هغه یو سړی مذکر واحد غایب. دخله داخل شوی هغه یو سړی مذکر واحد غایب. دخله داخل شوی هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. دخله داخل شوی هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. دخلو داخل شوی هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. دخلو داخل شوی هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. دا درې صیغې د غایب مذکر دپاره کاریږي نه مونث دپاره، مذکر دپاره یې کاروی شو. دخلت داخل شوی هغه یوه ښځه مونث واحد غایب. دخلتا داخل شوی هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. دخلتا داخل شوی هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایبه. دخلنا داخل شوی هغه ټولې ښځې مونث جمع غایبه. دخلنا داخل شوی هغه ټولې ښځې مونث جمع غایبه. دخلت دخلتا دخلنا دا درې صیغې د مونث غایبې دپاره کاروی شو. دخلته داخل شوی ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. دخلتما داخل شوی ته تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان. دخلتما داخل شوی تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان. دخلتم داخل شوی تاسو ټول سړي. دخلتم داخل شوی تاسو ټول سړي. دا درې صیغې د مخاطب دپاره کاریږي چې مذکر وي. دخلته دخلتما دخلتم دا درې صیغې د مذکر دپاره کاریږي او مخاطب وي. دخلتې داخل شو ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه. دخلتما داخل شوی تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه. دخلتن داخل شوی تاسو ټولې ښځې مونث جمع مخاطبه. دخلتې دخلتما دخلتن دا درې صیغې د مخاطب مونث دپاره کاریږي. دخلتو داخل شوی زه یو سړی یا ښځه متکلم مذکر او که مونث کارولی شي په حال دی چې خپله خبرې کوونکی وي. دخلنا داخل شو موږ ټول سړي یا ښځې متکلم مذکر وي که مونث وي. دخلنا داخل شو موږ ټول سړي یا که مذکر وي او که مونث وي کارولی شي. خرجه ووتل هغه یو سړی مذکر واحد غایب. خرجه ووتل هغه یو سړی مذکر واحد غایب. خرجه ووتل هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب.
ووتل هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. خرجو ووتل هغه ټول سړي. خرجو ووتل هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. خرجا خرجو دا درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. ووتل یعنې هغه ټول سړي. خرجت ووتل هغه یوه ښځه مونث واحد غایبه. خرجته ووتل خرجته ووتل هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. خرجته ووتل هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. خرجنه ووتل هغه ټولې ښځې مونث جمع غایب. خرجت خرجتا خرجنه دا درې صیغې د مونث غایبې دپاره کارول کیږي. خرجته ووتل ته یو سړی خرجته ووتلې ته یو سړی واحدې مذکرې مخاطبې. خرجته ووتل ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. خرجته ووتلې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. خرجتما ووتلئ تاسو دوه سړي مذکر مخاطب اثنان. خرجتما ووتلئ تاسو دوه سړي. خرجتم ووتلئ تاسو ټول سړي مذکر مخاطب جمع. خرجته خرجتما خرجتم دا درې صیغې د مخاطب دپاره کاریږي چې مذکر وي. خرجتې ووتلې ته یوه ښځه مونث مخاطب واحده. خرجتې ووتلې ته یوه ښځه مونث مخاطب واحده. خرجتما ووتلې تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه. خرجتما ووتلې تاسو دوه ښځې مونث اثنتان مخاطبه. خرجتن ووتلې تاسو ټول سړي مونث مخاطبه جمع. خرجتن ووتلې تاسو ټول سړي خرجتن ووتلې تاسو ټولې ښځې. خرجتې خرجتما خرجتن دا درې صیغې د مونث دپاره کارول کیږي. خرجتو ووتلم زه یو سړی یا ښځه مذکر او مونث دواړه یې کارولی شي چې په حال د دې متکلم وي. متکلم یعنې خبرې کوونکي ته وایي. خرجنه ووتل موږ ټول سړي یا ښځې مذکر وي او که مونث وي متکلم جمع ته کاریږي. علمه پوه شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. علمه پوه شو هغه یو سړی مذکر واحد غایب. علمه پوه شو هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. علمه پوه شول هغه دوه سړي مذکر اثنان غایب. علمو پوه شول هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. علمو پوه شول هغه ټول سړي مذکر جمع غایب. علمت پوه شو هغه یوه ښځه مونث واحد غایبه. علمته پوه شو هغه دوه ښځې مونث اثنتان غایب. علمنه پوه شو هغه ټولې ښځې مونث جمع غایب. علمت علمتا علمنه دا درې صیغې د مونث غایبې دپاره کاریږي او پاسنۍ درې صیغې د مذکر غایب دپاره کاریږي. علمته پوه شوې ته یو سړی مذکر واحد مخاطب. علمتما پوه شوې تاسو دوه سړي. علمتما پوه شوې تاسو دوه سړي مذکر اثنان مخاطب. علمتما پوه شوې تاسو دوه سړي مذکر اثنان مخاطب. علمتم پوه شوې تاسو ټول سړي دا درې صیغې د مذکر مخاطب دپاره کاریږي یعنې چې چا سره خبرې کوو هغې دپاره کاریږي. علمتې پوه شوې ته یوه ښځه مونث واحد مخاطبه. علمتما پوه شوې تاسو دوه ښځې مونث مخاطب اثنتان. علمتما مونث پوه شوې تاسو دوه ښځې مونث مخاطب اثنان. علمتن پوه شوې تاسو ټولې ښځې. علمتن پوه شوې تاسو ټولې ښځې. علمتې علمتما علمتن دا درې صیغې د مونث مخاطبې دپاره کاریږي او علمته علمتما علمتم دا درې د مذکر دپاره کاریږي. علمتو پوه شوم زه یو سړی یا ښځه متکلم وي یعنې متکلم دا خپله خبرې کوونکی مذکر وي که مونث وي خو په حال د دې چې واحد وي. علمنا پوه شو موږ ټول سړي یا ښځې متکلم وي مذکر وي او که مونث وي جمع وي پروا نه کوي حال د دې چې متکلم جمع وي. باید ملګرو تاسو ته چې دا ټولې صیغې موږ وویللې تاسو هم ځان سره په کور کې دغه درې حروف هغه کړئ ګردان یې کړئ او خپله یې جوړ کړئ سره چې تر څو تاسو په دې درس ډېر ښه پوه شئ. که چېرته تاسو دغه مثالونه حل کړل په دقیق ډول سره یعنې دا کوم چې تاسو ته موږ درکړي او دا تاسو په کور کې ډک کړئ یعنې په همدغه شکل سره نو تاسو به هم ښه پرمختګ وکړئ په عربي ژبه کې. نو ملګرو زموږ چینل در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې تر څو د دغه درس څخه ګټه واخلئ. په الله مو سپارم د خدای په امان.